د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف په مالی ملاتړ د اویک مؤسسې په تخنیکي همکارۍ د ننګرهار اولمپیک او بدني روزنې ریاست په همغږۍ سراج الامارت په بڼ کې د کرکټ درې ورځنۍ لوبې چې د ننګرهار ځواک او د تورې بوډۍ اتلانو لوبډلې پکې پایلوبې ته وتلې وې. پایلوبه کې د ننګرهار ځواک لوبډلې مقابل لوبډلې ته په 10 اورونو کې د 120 منډو هدف ورکړ چې تورې بوډۍ لوبډلې د 30 منډو په توپیر لوبه وبایلله او د ننګرهار ځواک لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش مطبوعاتي مسؤل شاهد الله فضلزی وایي د کرکټ په دغو سیالیو کې 7 لوبډلو ګډون کړی وو او موخه یې ځوانانو ته د سپورټ زمینې برابرول، پیاوړتیا او د ورزش په ډګر کې استعدادونه راښکاره کول دي. د دغه سیالیو څخه زموږ موخه او هدف دا دی چې تر څو ځوانانو ته د ورزش زمینه برابره شي او هغوی پکې خپل استعداد وړاندې کړي، په راتلونکي کې د ولایت او د هیواد په کچه دوی سیالۍ ترسره کړي. ورته وخت ختیځ کې د اویک مؤسسې مسؤل احمد مختار برکي وایي د ځوانانو هڅونې لپاره به په راتلونکي کې نور بېلابېل پروګرامونه هم برابر کړي. موږ به داسې برنامې په آینده کې هم ولرو او دې نه بهتره یا دې نه به موږ هغه کومې خلاوې وي هغه نه به زده کړه وکړو او آینده دپاره به نوره یو ښه بهتره همغږي باندې دا برنامې موږ دایر ولرو. د ټیپ بال کرکټ په دې ټورنمنټ کې لوبېدونکی لوبغاړی واحد ګل دغه ډول لوبې د کرکټ لوبې د ودې لپاره مهمې بولي. دا ډېر زیاتې مهمې لوبې دي، د لکه په اطراف کې چې د ډېر ښه پلیران پیدا کېږي نو کولی شي هغې هم راشي دا کرکټ دلته وکړي، نو هغه لوبغاړي موږ ته ښکاري چې دا ښه پلیر دی او دا د هغې ټول پلیران موږ ته معلومیږي. د لوبغاړي هارون کوچي په وینا دغسې لوبې او نور سپورټي پروګرامونه برابرول ځوانان کولی شي د نشهیي توکو او بېځایه کړنو راوګرځوي. او دا سیالۍ د دې خاطر په لار اچولې د ځوانانو د تشویق لپاره ځوانانو د نشهیي توکو نه منع شي او سیالي وکړي، لوبې وکړي، یو بل سره همغږي رامنځته کړي. د لوبې غوره توپ وهونکي زبیر صافي چې لوبه کې 100 منډې ترلاسه کړې او غوره توپ اچوونکي ابرارالله راحل چې په لوبه کې 9 وکټې اخیستې وې په نغدي او نورو ډالۍ وستایل شول. د لوبې پایلوبې ننداره کولو لپاره د ننګرهار د بېلابېلو ادارو مسؤلین هم راغلي وو او لوبه یې له نږدې ننداره کوله.